من همزه ونفخه ونفسه التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. سورة التوبة داغي 112 يوصل 12 نمبر آيات. التائبون دا خلق توبه وستون کی دی، العابدون و بندگی کون کی دی، الحامدون دا اللہ صفتون ویون کی دی، السائحون گرزیدون کی دی دا جہاد دا پارا، الراکعون رکوع کون کی دی، الساجدون سجدی کون کی دی، الآمرون بالمعروف امر کون کی دی پنیکی سرا، والناہون منی کون کی دی عن المنکر د بدیونا، والحافظون او ساتنه کی لحدود الله د پاره د حکمونو د الله. وبشر المؤمنین زیر ورک مؤمنانو ته. مخکې آیاتونو سره خبره را روانه و چې الله د مؤمنانو نه د هغوی نفسونه واغستل او مالونه په بدله کې جنت ورکوي. هغوی به څه کوي؟ جهاد به کوي، یا به شهیدان شي یا به غازیان شي. دا الله وعده ده په تورات انجیل قرآن کې. د دې مؤمنانو لس صفتونه راوړي. دا کم مؤمنان دي چې جنت ته به ځي، د الله سره بیع او سودا وکړه. التائبون د هر قسم ګناه نه به توبه وباسي، شرک، کفر، کبیره، صغیره، پټ ښکاره، حقوق الله، حقوق العباد. عابدون نه مراد ټول عبادات به پکې وي. حامدون صفتونه صرف د الله به کوي، مخلوق له به د الله صفتونه نه ورکوي. سائحون ګرځي به د جهاد دپاره. سایح کې دویمه معنا د روجهدارم د روجې به نیسي. درېمه معنا پکې د هجرت هم د مهاجرین به هجرت به کوي. څلورمه معنا د علم طالبان به جماعتونو مدرسو ته به علم پسې ځي. پنځمه معنا دعوت به کوي د الله په لاره کې. نو دا صفتونه چې پکې رالل، والحافظون لحدود الله، د الله د پولو ساتنه به کوي. د الله پولې څه دي؟ ما حرم الله، څه چې الله حرام کړي دي محرمات، د هغې به خیال ساتي، حرامو کې به ځان نه واقع کوي. نو دې ته مؤمنان وایي. او بشر المؤمنین، دوی له زیری ورکوي. ما کان للنبي والذین آمنوا، ندی جایز د پیغمبر د پاره او د مؤمنانو د پاره ان یستغفروا، دا خبره چې دوی بخنه غواړي، للمشرکین د مشرکانو د پاره، ولو کانوا اولی قربا، اگر چې دغه مشرکان به د دوی د خپلولۍ والا وي. من بعد ما تبین، پس د هغې نه چې ښه معلومه او ښکاره شوه، لهم دوی ته انهم چې دغه مشرکان
اصحاب الجحیم جهنميان دي. د مؤمنانو د کمال صفتونه لس بیان شو په یو آیات کې. بل د کمال صفت دا ده چې د مشرک د پاره به مؤمن کله دعا د مغفرت نه غواړي، نه به په جنازه کوي. دا د ایمان علامه ده. نه به دا کار پیغمبر کوي او نه به مؤمنان کوي. ما کانا د سر جایز نه دی پیغمبر د پاره. په دې آیات پیغمبر علیه السلام منع شه د مشرکانو د بخنی او د دعای مغفرت نه. اگر چې خپلوان به لکه ابو طالب من بعد ما تبین لهم، یو مطلب دا دی چې دوی ته اوس معلومه شوه په قرآن کریم سره چې مشرک ته الله بخنه نه کوي. دا کوم ځای کې سورة النساء 48 او 116 کې راغلی ان الله لا یغفر ان یشرک به. نو موږ ته د قرآن نه معلومه شوه چې مشرک الله نه بخي. سورة مائده کې تیر شوي هلته په 72 کې چې دا جهنميان دي. نو جهنمی ته الله بخنه نه کوي، نو ځکه به مؤمن ولا استغفار نه غواړي. دا اوس موږ ته اوس معلومه شو. 72 آیات د سورة مائده کې داسې ویلي انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نو من بعد ما تبین من القرآن، موږ ته اوس د قرآن نه معلومه شوه الله او فرمایل چې مشرک له بخنه نه غواړي، الله شرک نه بخي. مشرک باندې جنت حرام دی، جهنم ته بځي. دویم مطلب ادام دی نبی علیہ السلام او مؤمنان به د مشرک د پاره بخنه نه غواړي. من بعد ما تبین، کله چې دوی تخکاره شوی دی دغه مشرک چې په شرک کې مړ دی، چې تاسو ته پته ده تبین معلومات د تشوی دی چې مشرک په شرک کې مړ دی او توبه نه ده ویستلی، نو د پاره بخنه مه غواړئ ځکه دا همیشه د پاره جهنمی دی. خو دلته اوله توجیه غوره ده من بعد ما تبین لهم من القرآن. وما كان استغفار ابراهیم، نو بخنه غختل د ابراهیم علیه السلام لأبيه د خپل پلار د پاره الا عن موعده، مگر د وجه د یو وعدې نه وعدها ایاه چې دغه وعده کړې و د خپل پلار سره. فلما تبین، ارکله چې هغه تخکاره شوه له ابراهیم علیه السلام ته انه زما دا پلار عدو لله چې دشمن د الله دی، تبرأ منه نو بیزاره او جدا شه د هغه د مغفرت نه. ان ابراهیم، بشک ابراهیم علیه السلام لأواه، نرم زړی انسان و حلیم صبرناکو. آیات کی جواب د سوال ښکاره سوال راځي چې الله رب العالمین نبی علیہ السلام او صحابه او د امت منع کړل چې مشرکانو له بخنه مه غواړئ. نو ابراهیم علیہ السلام چې د خپل پلار د پاره بخنه غوښتلې وه، کوم ځای کې غوښتلې وه؟ ابراهیم علیہ السلام استغفار د پلار د پاره غوښتلې مجد را په سورة ابراهیم کې غوښتلې وکنه التبرش ابراهیم 41 آیات کې جزاک الله خیر. ګوره ابراهیم علیہ السلام ویلی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. منگ تا زما مور او پلار تا، پلار مشرکو کنو، نو مشرک پلار د پاره بخنه غوښتلې و. دا سوال راغی. دویم سورة الشعراء کې دی التش 86 شپږ آیات شعراء 86 شپږ چې د پلار د پاره بخنه غوښتلې و.
واغفر لأبي إنه كان من الضالين یا الله زما پلار وبخه ځکه دا ګمراه دی مشرک دی. دریم دوه ځایونه شو چې ابراهیم علیه السلام د پلار د پاره بخنه غوښتلې وه. نو سوال په دې آیات دغه دوه آیاتونه راغله چې الله پیغمبر او صحابه منع کړه چې مشرک له بخنه مه غواړئ، او د الله یو جلیل القدر پیغمبر ابراهیم علیه السلام چې غوښتلې ده. جواب: ابراهیم علیه السلام بخنه نه وه غوښتلې پلار له مګر د یو وجې نه، او وجه څه وه؟ وعده. پلار سره یې وعده کړې وه، خو چې کله الله منع که نو بیا یې نه ده غوښتلې. اوس نبی علیه السلام منع شوی دی، اوس پې نه غواړي. دا وعده کوم ځای کې ده؟ الا عن موعده وعدها ایاه. دا وعده په سورة مریم 37 آیات کې ده. د پلار سره وعده کړې وه لاستغفرن لك، دا وعده وه. مریم 20. سورة مریم کې د ابراهیم علیه السلام واقعه راواړوئ. څوم دی؟ شابه 40 دی. 47 آیات وګوره. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. زبد الله نستا د پاره استغفار غواړم. نو دلته اوس وګوره ابراهیم علیه السلام چې دا کم د مغفرت دعا د پلار د پاره کړې وه، دا ولې کړې وه؟ دا یو وعده وه، او دا وعده په سورة مریم 47 آیات کې، دا وعده په سورة ممتحنه 4 آیات کې ده. هلته دا وعده ذکر ده. ممتحنه 4 نمبر آیات. الا قول ابراهیم، د آیات منځ ته ګوره. الا قول ابراهیم لابيه لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء. پلار ته ویل استاد پاره به استغفار د الله نه غواړم. نو ګوره د ابراهیم علیه السلام استغفار د پلار د پاره سو عن موعده، د وعدې د وجنا. فلما تبینا، کله چې ابراهیم علیه السلام ته معلومه شوه د الله د طرفنا. مخکې چې تبینه کې کومه معنا مونږ وکړه چې مونږ ته معلومه شوه د چا د طرف نه؟ د قرآن. نو هغه ته معلومه شوه د الله د طرف نه چې دا د الله دشمن دی، یعنی الله منع که. نو تبرأ منه، بیا د پلار نه چې دی بیزاره شه. تبرأ منه دغه استغفار نه بیزاره شه. جواب دا شه، حاصل د جواب چې ابراهیم علیه السلام چې کومه بخنه د پلار د پاره غوښتلې ده، نو په دې نیت غوښتله چې وعده ورسره کړې وه دی به څه شي؟ مسلمان شي. خو چې کله یقین راغی، تبینه څه معنا؟ یقین راغی انه عدو لله، چې دا د الله دشمن دی، ایمان نه راوړي، نو بیا تبرأ منه، بیا ته بیزاره شوی دی. او تبرأ دویمه معنا مونږ اوله کې وکړه چې کله ورته معلومه شوه یعنې الله منع که. چې منع نه و غوښتلی، چې منع کړی شو نو بیا یې څه وکړه؟ نه ده غوښتلې. اواه، امام قرطبي په اواه کې 15 معنی کوي چې اواه څه معنا ده. د ټولو معنو خلاصه راځي لین القلب ته، نرم زړي ته. ابراهیم علیه السلام نرم زړی انسان، په زړه باندې ډېر زیات نرم و. د دې صفت مناسبت څه دی؟ مناسبت دا دی ابراهیم علیه السلام پلار سره د استغفار وعده کړې وه چې زه به د الله نه ستا دپاره معافي غواړم. دا وعده ولې کوله؟
ځکه د اواه په زړه باندې نرم او په پلار باندې جهنم نو پیرزو او حلیم صبرناک وما كان الله ندی الله لیضل قوما چې گمراه کی یا ګناهګار کی او قوم بعد اذ هداهم پس د هغې نه چې دوی ته هدایت کړی وي حتی یتبین لهم تر دې چې الله بیان کی راښکاره کی دوی ته ما یتقون هغه خبرې چې دوی به ځان بچ کوي ان الله بكل شیء علیم الله په هر څه باندې پوهه دی دا جواب د بل سوال پوښتنه دا پیدا شو چې د مشرک د پاره استغفار غوښتل منع حرام دی نو مخکې چې چا صحابه یا نبی علیہ السلام د کوم مشرکانو د پاره بخنه غوښتلی ګناهګار خو به نه چې چا ته پته نه وه او د مشرکانو د پاره استغفار غوښتلی لکه ابراهیم علیہ السلام غوښتلی یا نبی علیہ السلام غوښتلی ګناهګار خو به نه جواب وما کان الله نه دی الله لیضل قوما چې ګناهګار کی خلق بعد اذ هداهم پس د هدایت د دوی نه حتی تر دې نه ګناهګاری یبین لهم ما یتقون چې دوی ته بیان کی هغه خبرې چې ځان به بچ کوي یعنی د جواب حاصل دا دی چې الله کله چاته یو بیان نه کړي چې د دې خبرې نه ځان وساتي او هغه کار چا وکړي نه ګناهګاریږي اوس چې نبی علیہ السلام او صحابه منی شو یتقون شه ځان به ساتي د دې نه پس که چا دا کار وکړي ګناهګار وي او مخکې که ابراهیم علیہ السلام یا نبی علیہ السلام کوم استغفار د مشرکانو د پاره غوښتلی نو هغوی ما یتقون لا نو الله ته نو ویلې چې ځان ته بچ کړي منع نو چې منع نو نو لیضل قوما په دې باندې نه دي ګناهګار ان الله له ملک السماوات والارض بشک الله د الله په اختیار کې بادشاہي د اسمانونو او د ځمکې د یحیی و یمیت ژوندي کول مړه کول کوي وما لکم نشته ستاسو دپاره من دون الله د الله نه سوا من ولی ولا نصیر نه دوست نه مددگار علت د مخکې قانون سش قانون دا شو چې د مشرک دپاره بخنه غوښتل حرام شو منع شو ولې به ولا نه غواړو ځکه ان الله له ملک السماوات اختیار د الله دی د الله اختیار دا دی چې الله موږ منع کړو بس منع بشو لقد تاب الله یقینا الله مهرباني وکړه علی النبی یا توبه قبول کړه د پیغمبر والمهاجرین او د مهاجرین والانصار الذين او د انصار هغه کسانو اتبعوه چې د دې پیغمبر تابعداري کړي د فی ساعه العسره په حالت د تنگسیا او تکلیف کې من بعد ما کاد پس د هغې نه چې نږدې یزیغ قلوب فریق منهم کاږه زړونه د یوې ډلې د دوی نه ثم تاب علیهم بیا الله کلکوالی راوسته د دوی په زړونو باندې انه بهم رؤوف الرحیم الله په دوی باندې شفقت کوي او مهربان دی البشارة للمؤمنین بقبولیت التوبه د آیات عنوان مؤمنانو ته زیری ورکوي چې توبه به ستاسو قبول شي لقد تاب الله علی النبی د پیغمبر توبه هم قبول کړه د پیغمبر توبه وا خو ګناه نه وه پیغمبر هر وخت توبې ایستلې ورځ کې به سل ځله استغفار ویلي سل ځله نه به هم زیات ویلي یو مجلس کې به څو ځله ویلي سل ځله خو هغه د ګناه دپاره نه وي هغې سره درجې اوچتېږي نو الله ته هغه توبه قبول کړه چې کومه توبه پیغمبر ویستله اگر چې ګناه نه وه درجې پې اوچتې شو او د چا قبول شو د مهاجرینو د انصارو کم مهاجرین انصار خاص مهاجرین او انصار یادوي چې د ده مرګرتوب یې وکړه په تنګسیا او تکلیف کې د اشاره د غزوة تبوک ته د تبوک جهاد لرې مو ګرمیم پکې ولا تنفرو فی الحر لو کان سفرا قریبا او سفرا قاصدا سفر لنډ وګدو او ګرمي ډیره وه په دې ګرمۍ او سختۍ کې چې کم صحابه د پیغمبر سره ملګري شو نو الله فرمایي د هغوی ټول ګناهونه معاف شو توبې قبول شو پس د هغې نه چې نږدې وه کاده د افعال مقاربه نه دی نږدې وه معنا د نږدېکت راوړي
نږدې وه چې کاږه شي زړونه د یوې ډلې د دوی نه. د دې نه څه مطلب مراد دی؟ یعنی دا دومره سخت جهاد و دشمن لرې مو ګرمیم ډېره وه او دشمن هم مضبوط. بعضې صحابو په زړه کې راغلې وه چې جهاد نه پاتې کېږو. دا ترک الجهاد ته وایي زیغ القلوب. نږدې وه چې زړونه یې کاږه شوي وې او جهاد یې پرېښی وې او قعود عن الجهاد د جهاد نه ناسته کړې وې. خو ثم تاب علیهم الله مهربانه شه په دوی. تا بدلته څه معنا ده؟ الله کلکوالی په زړونو راوسته د جهاد نه پاتې نه شو سوا د 3 کسانو نه. دا کار موږ او تاسو سره ډېر کېږي. یو نیکعملۍ اراده وکړو شیطان راپسې زړه کې راته وسوسې واچوي موږ نږدې یو چې دا نیکعملي پرېږدو خو تاب علینا الله موږ باندې کلکوالی راولي او هغه مهرباني د نیکعملۍ توفیق راکړي. او تاب علیهم معنا دا شو د صحابو په زړونو کې چې کومه اراده راغلی و چې جهاد نه پاتې کېږو د ټولو نه وه یو څو کسان به نو دلته به شیعه راپاسي به وایي چې دا خو ګناه ده چې جهاد نه پاتې کېدل د ګناه اراده وکړه ګناهګار شو که نه. نو الله زرو فرمایل ثم تاب علیهم ما د هغوی توبه قبوله کړه معاف شو او چې الله معاف کړل نه دي ګناهګار. وعلى الثلاثة الذين او توبه قبوله کړې د الله په هغه 3 کسانو خلفو چې د هغوی معامله رسته پاتې شوې وه حتی اذا ضاقت عليهم الارض تر دې چې راتنګه شو په دوی باندې ځمکه بما رحبت سره د پراخوالي ارتوالي نه وضاقت عليهم راتنګ شو په دوی انفسهم د دوی خپل زړونه وظنوا او د دوی ګمانو الله ملجأ من الله چې نشته ځای د پناهي د الله د عذاب نه الا الیه مگر د پناهي ځای صرف د الله سره دی بل ځای نشته. ثم تاب علیهم بیا توفیق د توبې الله دوی ته ورکړي یتوبو دې دپاره چې دوی توبه وباسي نو ویې ویستله. ان الله هو التواب الرحیم الله دې توبې قبلونکی مهربان. مخکې آیات کې د مهاجرینو د انصارو او د پیغمبر توبه قبوله شوه اوس د 3 کسانو نورو قبلیږي او دا کم کسان دي خلفو د دوی معامله الله رسته کړې وه دی په کوم ځای کې رسته کړې وه مخکې هغه آیات تېر شه که نه واخرون مرجون لامر الله اما ان يتوب عليهم واما ان يعذبهم. څه کسان دي الله وایي زه رسته کومه د دوی په باره کې لا فیصله نه کوم یا به توبه قبوله کوم په دنیا کې اعلان به وکم او یا به وله عذاب ورکم. نو هغه معاملې رسته شوي وه رسته شوي وه اوس د آیات راغی وعلى الثلاثة الذين خلفوا د دې 3 توبه قبوله شوه د چا معامله چې الله رسته کړې وه. خلفو بدلته دا معنا نه کې دا خطایي د بعضې خلک کوي خلفو وی د جهاد نه پاتې شوي دي نه خلف امرهم ځکه واخرون مرجون اغایات په دلیل دی د دوی امر رسته شوی د دوی معامله رسته شوی و. د کعب ابن مالک د نوم دی او بل چې دی هلال ابن امیه او دریم مراره ابن الربیع. زمونږ یو استاد هغه به دا حدیث چې موږ ته بیانو د دې 3 نو ویلې به کله په دې کې سړی غلطیږي دا نومونه تیر شي چې دا به کم صحابه نومونه تیریږي بعضې وخت کې بیان کې سړی نه هیر شي. نو ته مکه ځان سره یاد ساته د دې دپاره مخفف څه دی مکه د څه نه شروع ده میم کاف ها نو میم نه مراره ابن الربیع کاف نه کعب ابن مالک او هانا هلال ابن امیہ. واقعا خود دوی تفصیلی ده چې دا 3 راله او د نبی علیہ السلام ته اقرار وکړ کعب ابن مالک الله موږ تاسو ته ژوند راکړه نو زه ان شاء الله د رمضان اخیری جمعه کې به بیا دا واقعیت تفصیلی وایم ان شاء الله کوم چې د روزې اخیری جمعه الته به بیا تفصیلی بیان شي. اوس دلته صرف هغه اشاره وته کو
نو کعب ابن مالک رسول الله علیه السلام ته راغې او ورته ویل یا رسول الله علیه السلام زه دومره چالاک یم که ستانه بغیر د بل چا مخې ته کېناستم نو زه دوکه کولی شم خو تا ته دروغ نه ویم ولې که تا ته دروغ ویم زه به لا پاسېدلی نه یم الله به صورت نازل کړي زما دروغ به څه کړي راښکاره کړي نو زما هېڅ عذر نه و زه پاتې شوم دا درې کسانو بغیر د عذر نه پاتې شوي نبی علیہ السلام امر وکړو د دوی نه بیبیانې جدا شو جدا کېدل څه معنی پلارانو کره لاړې د دوی خدمت به نه کوو خلکو باندې د دوی سره خبرې کول بند شو مسجد ته به دوی راتلل خو نبی علیہ السلام سره خبرې سلام کلام دواړه بند شو په دې کې کعب ابن مالک وایي زه بازار کې ګرځېدلم او په داسې حالت کې وم کم حالت چې وایي الله قرآن کې ویلی دی چې دا کلا و ځمکه را باندې راتنګه وه چې څه وکړمه داسې ځمکې را لزیه نه راکړو زړه مې راتنګ و وبلغت القلوب الحناجره زړه مې مرۍ ته را رسېدلی و په دې کې چې دی د بهر ملک نه یو بادشاه ختم را لېږلی و په هغې کې راته لیکلي و چې تا سره دا خپل ملګری ظلم کوي موږ له راشه موږ به دې همدردي وکړو په دې خبره نورم خفه شوم اخت مې وسېزه نو په دې کې 50 ورځې تېرې شوې خلفو څو ورځې د دوی کار وروسته شو 50 چې تېرې شولې د سحر لمونځ مې وکړ د اشراق مانځه کې نور راختلی و د کوټې په سر ناستم یو سړی د لرې نه را روان دی او چغې وایي چې ابشر ابشر خوشحاله شه بس زه الله ته په سجده شوم پوه شوم چې زما توبه قبوله شوې ده الله دا آیات د شپې نازل کړ ام سلمه وایي دا آیات په پیغمبر علیه السلام د شپې نازل شو وایي نبی علیه السلام ته مې وویل چې پرېږدې مې نه چې لاړه شم او دا درې کسان خبر کړم زیری پرې وکړم ځکه دا ډېر غټ د خوشحالۍ زیری دی وایي هغې راته وویل نبی علیه السلام چې نه خلک لا مه خبره وه اوس نیمه شپه د جومات به راته د خلکو نه ډک شي خلک به ټول جومات ته راځي نو د شپې آیاتونه راله سحر مانځه نه وروستو نبي علیه السلام خلک خبر کړه نو ده ته چې رسېدل نور خاته و اشراق ځکه دی لږ فاصله کې نو توبه قبوله شو او د دویم دا ګمان الله ملجأ چې بل ځای د پناهي نشته الا الیه مگر ځای د پناهي چا سره دی صرف د الله سره امن بچاو پناهي حفاظت به څوک راکوي صرف الله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے د ایمان والاو ویریږئ د الله نه وکونوا مع الصادقین او شی ملګري د رښتینو خلکو دې ته وایي ترغیب الی الجهاد صادقین جهادونو ته ځي پاتې کېږي نه تاسو هم جهادونو ته ځئ مه پاتې کېږئ په آیات کې دوه امرونه دي اول کې اصلاح النفس د انفرادي ځان کې څه پیدا کوي تقوا دویم کونو مع الصادقین دا دویم امر دی دې ته اصلاح اجتماعي وایي ټولنه کې چې کم خلک رښتینی و د هغوی ملګري شي او یو اشاره پکې زما ذهن ته دام راځي چې مخکې آیات کې د دریو کسانو توبه قبوله شوه کعب ابن مالک هلال ابن امیه او مراره ابن الربیع درېواړو رښتیا ویلي دروغ یې ونه ویلې اگر چې تکلیف پې تېر شه په رښتیا وکړي نو الله فرمایي د رښتینو خلکو ملګرتوب کوئ همیشه د پاره دروغ به نه وایي الله به نجات درکوي لکه دې درېواړو چې څه ویلي رښتیا په دې کې منافقان تباه شو ولې د دروغو بانې وکړلې یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم ما كان لأهل المدینه ندی جایز مدینه والاو د پاره او من حولهم هغه چې د دوی نه چاپیره دي من الاعراب د بانډچیانو نه ان يتخلفوا چې رستو د پاتې شي عن رسول الله د رسول د الله نه ولا يرغبوا او ندی غوره کوي مینه دې نه کوي بانفسهم د خپلو ځانونو سره عن نفسه ډیره مینه د ځان د پیغمبر نه ذالک دا حکم په دې وجه دی بانهم بشک د مؤمنان لا یصيبهم ظمأ
نرسو دی تا تند ولا نصب نستڑوال ولا مخمصة نولگ فی سبیل اللہ دا اللہ پلارکی ولا یتقون موطئا او نگرزی پا یوزی یا یولار بان یغیز الکفار چی غسکی کافر لرا ولا ینالون او نحاصلی من عدو نیلند دشمن نسمال دا غنیمت الا کتب لهم مگر لکلیکی کی دا طول عملون دا دوی دا پار بهی پا دیبان عمل صالح نیک عمل یعنی اجر ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین او اللہ نزائی کئی اجر دا نیک عملو ترغیب للجہاد ترغیب پا دی طریقہ ورکی چستاسو پیغمبر جہاد تزی نو دا گوره جائز ندی چتاسو کورونو کی کینائی کورونو کی پاتی کیدل دا دا گنانگارو خلقو کار دے دا دا منافقانو کار دے مدینی والا بم دسی نکی او چاپیر دا بانڈو والا بم دسی نکی یتخلفو چی دا پیغمبر نروست پاتش دا پیغمبر نا چی سوک پاتی کیگی پا جہاد کیو نزی خود ازان سر امین دیر دا کنولی جہاد تاولی نزی چی مل نشم نا پیغمبر مڑ کیگی یا زخمی نشم اغا زخمی کیگی ستا مین دا زان سرا دا پیغمبر نډیر دا ولا يرغبوا بانفسهم ځان سره با مين ډیر نه کی عن نفسه د نفس د پیغمبر نه چې هغه په ګرمۍ کې زی تبم په ګرمۍ کې زی دا بنوي چې ګرمي ده چې هغه مزل کې تبم مزل کې دا بنوي چې ستړی کېږم پیغمبرم ستړی کېږي بیا کته پاتې شوي ځان دی غوره که عن نفسه بچا باندې په پیغمبر باندې بل ترغیب د جهاد دسې ورکوي چې واورئ مجاهد ته چې په جهاد کې تنده ورسي خامخا به تږی کېږي یو حالت پې راشي چې تنده به پې راشي بل کله پې ولږه راشي کله ستړیوالی راشي څلورم په یو ځای ورتېر شه کافر پې غوسه شو هسې پې کافر غوسه شو څنګه غوسه شو صحابه کرام په ښایسته طاقت کې روانو کافرانو یو بل ته ویل چې څومره ډیر دي تا خو ورځ په ورځ ډېرېږي تا څومره ډېره اسلحه ورسره ده نو په دې خبره چې کافر تا غوسه که ستا په لیدلو کتب لهم به عمل صالح الله د له عمل صالح اجر ولیکه دا د اسلام راز دی په جهاد کې تند اجر ولږه اجر ستړیوالی اجر که کافر ولیدلی او کافر غوسه شه کافر په زړه کې خفګان راغی اجر که د دشمن نه دی نیلن غنیمت حاصل که په غنیمت هم دله اجر دی نو اجر راټول که دلته په اسانو کارونو کې ته به ستړی الله به اجر درکړي وږی تږی به اجر به درکړي کافر به لیدلی د هغه زړه به خفه شوی د هغه زړه چې دی خفه که دا اجر دی ځکه موږ ته شریعت څه وایي په اخترونو کې په یو لاره لاړ شئ په بله واپسې وکئ په هغې کې ډېر حکمتونه دي یو د هغه حکمتونو نه دام دی نور حکمتونه پکې دي چې منافقان یا کافران یا بېدینه خلک هغوی به مسلمانان وګوري چې په یو لاره روان مثلا 1000 کسان عیدګاه ته راځي دا 1000 کسان په یوه لاره باندې تیر شو واپسې بیا په بل طرف وکړله نو د دې لارې او د هغې لارې دا کافر او منافق چې یو ځای شي یو بل ته به وایي هلکه دا خلک ډېر شوي نه دي زمونږ په لاره باندې 1000 پورې کسان روانو هغه ورته وایي ستاسو په لاره څه زمونږ په لاره د 1000 نه هم زیاتو دا هم دا 1000 دي خو 2 لارو کې چې ولیدلی شو د هغه پې زړه وچاو د الله تعالی اجر درکوي قرآن کریم مخکې فرمایلي وو چې تاسو ترهبون به عدو الله کله د الله دشمن اسې ویروه الله تعالی اجر درکوي کتب لهم به عمل صالح عمل صالح څه ته وایي نیک عمل یعنی اجر ځکه ورپسې وایي ان الله لا یضیع اجر المحسنین دا نیک عمل دی ولا ينفقون او دوی خرچ نه کوي نفقه کمال لګول صغیره کلکی ولا کبیره نه ډیر ولا يقطعون او نه قطع کوي وادیا یو میدان یو دره په سفر کولو الا کتب لهم مگر دام د دوی د پاره په نیک عمل او په اجر کې لیکل کېږي لیجزیهم الله دې د پاره چې الله به دوی له بدله ورکړي احسن ما کانوا
د ډیر خسته هغه عملونو چې ودوی یعملون عمل کوونکي. پایات کې نور عملونه راوړه. مجاهد که د الله په لاره کې کومه نفقه کوي، صغیرتن رامخ کې که ځکه صحابه غریبانانو لږه صدقه به وکړي، ولا کبیرتن ډېره وکړه، ولا یقطعون قطع کول څه ته وایي؟ مخکې یطؤون موطئا ویلي، وتې څه ته وایي؟ پیمالول، یو ځای باندې خپې کې غوستلو ته نه ور تېرېږي په یو ځای د تېرېدلو، نو قطع کول دې ته وایي. ګوره ته د خپل کور نه دلته مسجد ته رالي، دا ځمکه ستا د خپو نه پرې کړې شوه که نه، قطع شوه. نو مجاهد چې کله یو ځمکه په سفر کې پرې کړي، توی کې تېری کړي، وادي درې او کندې ته وایي، نو دام د دوی دپاره ولیکلی شوه. وما کان المؤمنون، نه دی مناسب د مؤمنانو دپاره لینفروا کافة چې وځي د جهاد دپاره یا د علم دپاره ټول په یو ځای. فلولا نفره، پس ولې نه وځي من کل فرقة د هرې ډلې غټې نه، منهم د دوی نه طائفة وړه ډله، لیتفقهوا فی الدین چې پویه حاصله کړي په دین کې، ولینذروا قومهم او دې دپاره چې دوی ویرئ خپل قوم لره، اذا رجعوا الیهم کله چې راواپس شي خپل قوم ته، لعلهم یحذرون دې دپاره چې دا قوم بچ شي د ګناهونو نه. آیات کې ترغیب دی علم ته، علم به م حاصله وی. ولې جهاد مخکې بیان شه، خو د جهاد نه مخکې علم دی، د جهاد نه مخکې علم الجهاد دی. اول به اصول الجهاد، قواعد الجهاد، علم الجهاد، فقه الجهاد زده کې، بیا به جهاد ته ځي. ځکه فرمایي نه دی جایز د ټولو مؤمنانو دپاره چې وځي د جهاد دپاره کافتن، ټول به جهاد له نه ځي. دا کله چې جهاد فرض عین نه وي، نو داسې به نه کوو چې دا کلی دی او په کلي کې زر کوره دي او زرو کورونو نه ټول خلک چېرته لاړ شي جهاد ته. نو چې زرو کورونو نه ټول خلک زر کسان جهاد ته لاړل، نو دا درس به څوک زده کوي، حفظ به څوک زده کوي، بخاری شریف به څوک پڑھاوي، ترمذی به څوک پڑھاوي، ترجمه به څوک کوي، د ترجمې ته به کینی څوک. الله فرمایي داسې مه کوئ چې ټول به جهاد له نه ځئ. ولې فلولا نفر من کل فرقه، ولې نه وځي د هرې غټې ډلې نه؟ فرقه څه ته وایي؟ الجماعة الکبیره، غټه ډله. د دوی نه دی وځي طائفة الجماعة الصغیره، وړه ډله. د څه دپاره؟ لیتفقهوا فی الدین، چې په دین باندې ځان پویه کړي. یعنی د کلي نه څه ناڅه کسان جوماتونو مدرسو ته ولیږئ چې فقاهت فی الدین حاصل کړي، په دین باندې ځان پویه کړي، احکام زده کړي، ترجمه زده کړي. نو چې کله دا طلبا فارغه شو، علم یې زده که، ولینذروا قومهم، بیرته به کلي ته واپس شي، قوم ته به څه بیانوي؟ یاره اذا رجعوا الیهم، کلی ته چې واپس لاړ شي، لعلهم یحذرون چې د کلی خلک او قوم څه شي؟ د ګناهونو نه بچ شي یا د الله نه ویریږي. نو ترغیب ورکړه چاته؟ علم ته. ټول به جهاد له نه ځئ، بلکې څه ناڅه یو ډله به علم ته کېنوئ. ځکه چې د علم زده کول دا د جهاد دپاره کېږي. نو دا کسان چې علما شو، دوی به خلکو ته د جهاد احکام او فضایل بیانوي. دا په هغه وخت کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوندی و، نو ټول کسان به اول جهاد ته نه تلل، مسجد نبوي ته به راله، د نبی علیہ السلام نه به فقاهت فی الدین، فقه فی الدین څه ته وایي؟ فقه دې ته نه وایي چې د یو خاص مذهب پورې تعلق ساتي، په دین باندې پویه، په قرآن باندې پویه، دې ته څه وایي؟ فقه فی الدین. من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، الله چې چاته د خیر اراده کړي فقه فی الدین ورکی. فقه فی الدین یو نعمت دی، خو ډیرو خلکو ته نه ملاوي. احکام او مسائل ډیرو علماو ته زده دي، خو فقه ورسره نه. فقه څه ته وایي؟ چې حدیث د حالاتو مطابق فټ کی. داسې خلک ډیر کمی په امت کې، بس حدیث نشي فټ کولی، آیات نشي فټ کولی، یو مسله چې ده هغې نه فهم نشي راغستلی، خطا کیږي، خلق ګناهګار یا ځان ګناهګار یا ډیره زیاته سختی کوي یا ډیره زیاته نرمي کوي، دې سره فقه فی الدین نه.
نو موږ په دې کې یو توجیه د څه وکړله فقه فی الدین علم حاصلول بله توجیه داسې هم کېږي لینفرون مراد وتل د جهاد ته ځکه مخکې آیاتونه د سو د جهاد نه دي جایز د مؤمنانو دپاره چې ټول جهاد ته وځي ټول به جهاد ته نه ځي کافتن ټول فلولا نفر من کل فرقه د هرې ډلې نه دې لاړ شي طائفتن وړه ډله د مجاهدینو دا مجاهدین به لاړ شي لیتفقهو دا ضمیر هم د طائفې ته راجع که دا وړه ډله به ځان په دین باندې پویه کي ځان به څه کي په دین باندې پویه کي نبی علیہ السلام سره به لږ سات کي دین به زده کي چې دین زده که نو بیا به لینذروا قومهم خپل قوم ته بیان وکړي دا به بیا خاص شي د نبی علیہ السلام د زمانې پورې یعنی مجاهدینو کې به وړه ډله راځي لږ کسان نمایندګان به راولېږي پیغمبر له لیتفقهوا فی الدین چې ځان ته پوهه کړي بیرته به هغه غټې ډلې له ورشي ولینذروا قومهم هغوی ته به انذار ورکړي خو اوله توجیه غوره وه چې ټول جهاد له مزه په هر حالاتو کې یوه ډله علم ته وباسئ چې ځان په څه باندې پوهه کړي په دین باندې یا ایها الذین آمنوا اې د ایمان والو قاتلوا الذین جنگ وکئ د هغه کافرانو سره یلونکم چې تاسو ته نږدې دي من الکفار د کافرونه ولیجدوا فیکم غلظة او منده دي کې په تاسو کې کلکواله سخواله واعلموا پوه شئ ان الله مع المتقین الله مرګره دی د پرهیزګارانو پایات کې حکم القتال جنگ به د کم ځای نه شروع کوو په کم دشمن به اول حمله کوو او د مخکې آیات سره مناسبت دا دی چې کله په دین باندې پوه شوې نو فقه الجهاد به هم زده کړې په جهاد پوه شوې د جهاد فقه دا ده چې اول به نږدې دشمن وژنې هسې نه چې کور کې د دشمن ناست دی او ته د بل کلي دشمن پسې ګرځې دا فقه الجهاد نه ده فقه الجهاد د جهاد علم دا دی چې نږدې دشمن نه شروع وکړه دا تعالی نقصان درکوي یلونکم من الکفار په تاسو کې د غلظت منده کې غلظت نه دلته مراد شدت دی سختی ورسره کوئ غیرت دی تاسو کې منده کې اوس د دوو آیتونو باندې سوچ وکړه د مؤمنانو پکې درې ذمہوارۍ بیان شو په ترتیب سره اوله ذمہواري څه وه علم لیتفقهوا فی الدین علم زده کوي دویمه ذمہواري څه وه بیان دعوت هغه په کوم ځای کې وه لینذروا قومهم خلکو ته به دعوت کوي دا دویمه ذمہواري ده دعوت الی الله درېمه ذمہواري څه ده قتال فی سبیل الله قاتلوا الذین یلونکم د امت مسلمه د قدرې ذمہواري دي علم حاصلول دعوت الی الله کول او چې څوک دعوت الی الله نه مني کافر هغې سره قتال فی سبیل الله کول وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ کله چې نازل شي یو سورت فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بعضې په دوی کې هغه دي چې وایي ايکم زادته کم یو کې تاسو لره زیات که دې صورت هذه دې صورت ایمانا ایمان فاما الذین آمنوا پس ارچه هغه کسان دي چې ایمان راوړی دی فزادتهم ایمانا زیات کې دا صورت د لره ایمان وهم یستبشرون او دوی خوشحالیږي د صورت په نازلېدلو واما الذین فی قلوبهم مرض او هر چې هغه کسان دي چې په زړونو کې مرض د منافقت دی فزادتهم رجسا زیات کې دا صورت دوی لره رجسا پلیتی او ناولتوب الی رجسهم سره د پلیتی د دوی نه وماتو مړه شي دوی وهم کافرون په داسې حالت کې چې دوی کافر په صورت کې تفصیلی احکام د جهاد بیان شو قواعد الجهاد اصول الجهاد فقه الجهاد
علم الجهاد دا ټول پکې بیان شو. نو منافقانو برا پاسېدل یو بل ته به ویلې مړه دا بلا صورت دی ټولې پکې د جهاد خبرې په دې کې خو ایمان نه زیاتېږي. منافقان چې داسې صورت نازل شي صورتون داسې صورت چې په هغې کې مسله د جهادي منافقان به په هغه صورت نه خفه کېدل کوم کې چې به فضایلو باندې هغوی نه خفه کېدل خو په مسایلو په جهاد به زړه چاوده لکه زمونږ د تبلیغ والا ورونه فضایل بیانوه هیڅ هم نشته دی خو که د مسایل یا جهاد بیان که وایي د نمبرونه به نه وځي 6 نمبرونه مه بار کېږه خفه کېږي په هغې باندې. نو منافقان هم دغه شانتي وو چې عام قرآن به بیانېده څه به نه ویلې خو چې داسې صورت سورة ذکر فیها القتال مخکې تېر شوی دی که رابه شي که نه فاذا ما انزلت سورة ذکر فیها القتال رسته راځي تقریبا چې د جهاد موضوع پکې القتال څه معنی دعوه د صورت موضوع د صورت سوي جهاد. نو بیا دا منافقان یو بل ته وایي ایکم کم یو کس ته په تاسو کې زادته چې زیات که دی صورت دلره هذه دی صورت ایمانا ایمان مړه په دې د چا ایمان زیات شي. الله فرمایي د مؤمنانو خو په ایمان ډېر زیات شو خوشاله شو او چې منافقان دي د هغوی پلیتي زیاته شوه رجسن الی رجسم مخکې نه منافقانو او د دې صورت د جهادي صورت په وجه منافقت راښکاره شو نو هغه پلیتي څه شوله زیاته شوه. پلیتی زیاتوالی ستوي د هغې نه تعبیر وکړه وماتو وهم کافرون دننه دا ګند بې زیاتېږي څنګه به زیات شي د توبې توفیق به ورته میلاو نه شي په حالت کفر کې به د دنیا نه لاړ شي. دا په کفر کې مړه کېدل دې ته وایي فزادتهم رجسا الی رجسهم پلیتي د پلیتۍ سره زیاته شوه مخکې هم ګنده او هغه ګند نور هم زیات شه. اولا یرون آیا دوی نه ګوري انهم یفتنون په دوی باندې امتحان او ازمایش راځي فی کل عام په هر کال کې مرة یو ځل او مرتين یا 2 ځله ثم لا یتوبون بیا دوی توبې نه وباسي ولا هم یذکرون او نه دوی نصیحت قبلوي. په آیات کې بیانو یدا الزجر للمنافقین ببیان حالهم منافقان رټي د دوی حالت بیانوي هغه دا دی هر کال کې یو ځل یا 2 ځله په دوی امتحان راځي یفتنون د په منافقانو به کېدله کال کې به یو ځل خامخا کله به 2 ځله شي. یفتنون څه شی دی یفتنون افتتان سره تعلق ساتي افتتان ویل کېږي امتحانات رسوایی ته وایي په کال کې یو ځل یا 2 ځله منافقان یفتنون وشرمولی شي بې عزته شي. دا کله کال کې یو ځل یا 2 ځله د جهاد حکم راځي او منافق جهاد نه مني جهاد ته نه ځي الله په جهاد رسوا کې راښکارېږي خو د دې رسوایي نه هم دوی عبرت نه اخلي ولې ولا هم یذکرون عبرت ترې نه اخلي. کال کې یو ځل 2 ځله امتحان په د جهاد راځي په هغې سره وشرمېږي رسوا شي بې عزته شي خو عبرت ترې نه اخلي. واذا ما انزلت سوره کله چې نازل شي یو صورت چې په هغې کې د منافقانو قبایح او بدۍ وي نظر بعضهم الى بعض ګوري بعضې بعضو ته هل یراکم بیا یو بل ته په اشارو کې وایي آیا ویني تاسو لره من احد کم کس ثم انصرفوا بیا وګرځي ستاسو د مجلس او د درس نه صرف الله قلوبهم ګرځولي دي الله زړونه د دوی د حق نه بانهم قوم لا يفقهون ځکه دا داسې خلک دي چې پوهېږي نه. په آیات کې بیا حالو المنافقین د هغوی حالت خدا حالت کله دی کله چې داسې صورت راشي چې په هغې کې د منافقانو ذکری سورة دعوه د صورت سی موضوع قبائح یا اوصاف المنافقین پکی چې په منافقانو ردونه شروع شي لکه سورة توبه چې دا کار وکړه سورة بقره کې 15 بیان شوي
او سورة انفال کې لږ بیان شو او سورة المنافقون کې براشي دسی صورت چې برا شروع بیانېده به یو بل ته به داسې په سترګو کې کتلې چې هلکه فلان کې تی یاد کړې نو چې بیا به بل صفت راغی وایي تی یاد کړې چې به بل نه نښه راله بیا به یو بل ته چې تی یاد کړې نو بیا به یو بل ته په سترګو کې وکتل مجمع به غټه وه چې هلکه څوک خو ګوري نه ته ګوره څوکیدار سر ښکته دی که بره ګوري هلکه سر یې ښکته دی نظر بعضهم الى بعض یو بل ته به یې وکتل چې څوک خو ګوري نه راته ګوري نه وایي نه ګوري نو پټ به ووتل ان صرفو څوک به تې خبر هم نه وتلي به نو صرف الله قلوبهم دا خو یا خیری دي چې الله به زړونه واړی د حق نه او یا خبر دی دوی د مجلس نه ځکه تختی چې الله یې زړونه اړولی دي د حق نه لقد جاءکم رسول یقینا راغلی تاسو ته یو رسول من انفسکم ستاسو د جنس نه بشر دی بنده دی انسان دی عزیز علیه ګرانه ده سخته ده په ده باندې ما عنتم هغه حالت چې تاسو تکلیف کې پرېوځئ پې حریص حرص کوونکی دی علیکم ستاسو په هدایت او په خیر او په نفع بالمؤمنین په مؤمنانو رؤوف ډیر مهربانه دی او رحیم مهربانه دی دې ته وایي بیان صدق الرسول د رسول الله علیه السلام صداقت او رښتینوالی مناسبت د دې د مخکې آیاتونو سره واضح دی دا پیغمبر راغې جهاد راغې سورة التوبه راله د پیغمبر د وجه نه د صحابه او توبې قبول شو لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار وعلى الثلاثه الذين دا غدریو صحابه او توبې قبول شولې ولی من انفسکم د پیغمبر علیه السلام دلته شپږ صفات راوړي دي اول رسول الله را لېږلی دی دویم من انفسکم ګورې بشر دی انسان دی داسې به نه وی چې نور من نور الله د الله د نور نه بس نور دی او بشریت ته نفي کې نه بشر دی دریم عزیز علیه ما عنتم پیغمبر ته ګرانه ده هغه خبره چې تاسو له تکلیف درکوي د دې جملې مقصد دا دی اے مؤمنانو کومه خبره چې تاسو ته تکلیف درکوي دا په پیغمبر ګرانه تمامیږي پیغمبر په خفه کېږي حاصل معنا پیغمبر ستاسو په تکلیف خفه کېږي تکلیف په تاسو نه غواړي ما یرید الله بكم العسر ولكن يريد بكم اليسر الله تنگسیا تکلیف نه غواړي الله څه غواړي ما جعل علیکم فی الدین من حرج په دین کې سختی نشته ستاسو په تکلیف باندې پیغمبر خفه کېږي عزیز دله زور ورکوي ګرانه ده په ګرانه تمامي څو صفات شو رسول من انفسکم درې حریص علیکم څلورم صفت دا دی چې ستاسو په هدایت باندې حریص دی حریص بهدایتکم بس دقه حرص دی دا شوق دی د پیغمبر چې د امت ته هدایت وشي یا حریص بنفعکم ستاسو په فایده حرصناک دی چې امت ته به فایده څنګه ورسي بالمؤمنین په مؤمنانو باندې رؤوف دی څه دی رؤوف ډېرې مینې والا ته رؤوف وایي او رحیم مهربانه خفه کېږي په تاسو باندې ډېر نو دا صفات شو د پیغمبر علیه السلام چې الله رب العالمین په ده کې پیدا کړي دي بې رؤوف او رحیم دا د پیغمبر علیه السلام په باره کې راغله پیغمبر علیه السلام خو بشر دی نو بعضې د الله صفتونه او نومونه داسې دي چې بنده ته استعمالېدلی شي لکه رحیم یو بنده نوم دی رحیم رحیم خان رحیم دا جایز ده ځکه پیغمبر ته څه د استعمال شوی رؤوف یو بنده ته ویلی شي ولی رحیم په بنده کې رحم دی او رحیم په الله کې رحم دی خو د الله رحم او د بنده په رحم کې ډیر فرق دی ډیر زیات د دې تشبیه د هغې سره نه ورکو فلا تضربوا لله الامثال لیس کمثله شیء بعض صفتونه ګوره الله ته علیم ویلی کېږي بنده ته هم څه وایي عالم بنده د الله سره په دې صفت علم کې شریک دی
خو د الله علم خو په ما کان او په ما یکون چې مخکې څه دی او چې وروسته څه راځي او د بنده علم به څومره خاص یو څو خبرو باندې علم نو بعضې صفتونه دا بنده ته استعمالیدلی شي او رحمان چې دی دا صفت خاصه دی د چا د الله د دې استعمال بنده ته ناروا وي فإن تولوا که دوی مخ واړو فقل ورته ووایه حسبي الله پوره دی زما دپاره الله لا اله الا هو نشته دی بل مددگار مگر دغه یو الله مددگار دی علیه توکلت په الله مې ځان سپارلی دی وهو رب العرش العظیم الله مالک دی د هغه عرش العظیم لوی عرش دی په دې آیات کې اوس د الله د وحدانیت مسله توحید د الله یووالی بیانېږي خو توحید بیانوي په څلورو جملو سره د الله څنګه یو ذات دی حسبي الله ځکه یو دی چې پوره دی الله بس الله چې د ملګری شي هیچا ته د ضرورت نشته الله کافي دی دویمه جمله لا اله الا هو بل مددگار نشته ځکه الله یو دی درېمه جمله علیه توکلتو توکل صرف په الله کېږي په بل چاته ځان نشي سپارلی که بل چاته د ځان وسپاره ته روغ به دې وخوري سته به دې تیر کړي داسې انسانان دي او الله څه دی الله ته ځان وسپاره الله به دې حفاظت وکړي څلورمه جمله رب العرش العظیم غټ عرش والا دی نو ځکه یو ذات دی مناسبت د دې آیات د سورة توبې د ټول سورت سره سو سورت کې موضوع سوا القتال فی سبیل الله د الله په لاره کې جهاد وکړي جهاد د څه دپاره کېږي د دې مسلې دپاره کېږي لا اله الا هو چې په عالم کې دا خبره خوره شي چې یو الله دی بوتان زیارتونه جنډې مزارات دا نشته دی دوران کوي دا ختم کوي څنګه قرآن فرمایل سورة توبه او سورة انفال چې لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله شرک به ختم شي او ټول دین به د الله شي دې ته ویل کېږي مقصد د صورت د څه دپاره د لا اله الا هو دپاره حدیث کې راځي چې څوک سحر او ماښام دا آیات فإن تولوا وزل لستل د دې کوي سحر او ماښام نو الله رب العالمین به دې د هر قسم غمونو مصیبتونو افتونو نه بچ ساتي دا آیات په ذکرونو د سبا او د ماښام کې راغلی دی وزله د دې لستل پکاري نو سورة التوبه چې دا د قرآن کریم یو ښکلی مزیدار او بهترین سورتو او خاص کر د منافقانو څومره قبایحو پکې تقریبا 76 شپږ او اصول الجهاد فقه الجهاد دا پکې بیان شو نو عظیم الشان سورتو هغه په دې ځای باندې ختم شو یو منټ صبر وکړئ
بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په مدد د نوم د الله چې بے حد مهربان همیشه مهربان دی. دا سورت شروع کوو. الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم. سورة یونس علیہ السلام د قرآن کریم لسم سورت په نزول کې 51 نازل شوه دی قبل هود او بعد بنی اسرائیل. کم ترتیب سره چې قرآن کې لیکلی دی همداسې ترتیب کې نزول هم دی د هود نه مخکې. مکی صورت ته د قرآن کریم د هجرت د زمانې نه مخکې نازل شوی دی. ربط یا مناسبت د سورت یونس علیہ السلام د سورت التوبه سره. په دغه دوو سورتونو سورت توبه او انفال کې اعلان جنگو د مشرکانو سره وقاتلوهم جنگ سره وکړي. په دې صورت کې سبب د قتال ولې سره جنگ وکړي په هغوی کې شرک دی. هغه شرک ول بیانې په دې صورت کې. بل مناسبت دې سے جوړ کا کله چې سورۃ توبه او انفال نازل شو چې د مشرکانو سره جنگ وکړي نو دوی ویل موږ سره ولی جنگ کیږي موږ خو الله منو. نو الله رب العالمین سورۃ یونس راولېږي چې تاسو الله منئ خو سره د شریکانو نو تاسو د توحید کامل نه دی پورا نه دی ځکه تاسو کې شرک موجود دی. شرک د ځان نه وباسئ او په دوی کې عقیده و د شفاعت قهري سمانا زمونږ د خدایان به موږ د الله نه په زور باندې خلاصي په زور به د الله نه بچ کی. دعوه د صورت رد شفاعت قهري شرکی د الله نه د قیامت په ورځ باندې هیڅ څوک په زور نشي خلاصولې. دعوه په کوم ځای کې د ماخذ د دعوی درې آیات ما من شفیع الا من بعد اذنه. د قیامت په ورځ سفارشي به څوکي د الله د اجازت نه پس به د اجازت نه بغیر او مخکې دې ته شفاعت قهري وي د زور شفاعت نشتا. د مکې د مشرکانو عقیده دا وه چې زمونږ خدایان که الله غواړي او که نه غواړي موږ به د الله نه په زور خلاصوي. ماخذ د دعوې دویم 13 آیات دی. التم فرمائی ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. دا زمون سفارشیان دي د الله په نس په زور به امتخلاصي. نو په دې شفاعت د دوی چې کومه عقیده و دا صورت به رد کوي. څنګه رد به کوي؟ عقلي دلیلونه اقسام د شرک به بیان کی بیا به نقلی دلیلونه راوړي او بیا به زواجری او قباحت د مشرکانو. الف لام را حروف مقطعات. الله پویږي په معنا د دې حروف. الله اعلم بمراده بذلك. اکان للناس تلك آیات الكتاب. دا چې تاسو اورئ او وینئ او تناستې دا آیاتونه دي د کتاب الحکیمي د هغه کتاب چې حکمتونه پکې دي یا الحکیمي د هغه ذات چې حکمتونه والا ذات ته هغه نازل کړی دی. آیات عنوان څه ترغیب الی القرآن. اکان للناس عجبا
آیا دې خلکو ته عجبا ناشنا د تعجب خبره ان دا اوحینا الی رجل چې موږ وحی کړی د یو سړي ته منهم د دوی نه ان انذر الناس چې خلکو لره ویروه وبشر الذین آمنوا زیر ورک مؤمنانو ته ان لهم بشک د دوی دپاره قدم صدق مرتبه ده مقام دی د رښتیاو عند ربهم د دوی د رب سره قال الکافرون نو وایي کافران ان هذا یقینا دا قرآن یا دا پیغمبر لساحر جادوگر دی مبین ښکارا په آیات کې زجر منکرین الرسول ته چې د پیغمبر نه انکار کوي پیغمبر دوی نه منه ولې نه منه عجیبه خبره وي موږ ته دا ده د مکې کافرو به ویلې چې سړي نه پیغمبر جوړ شوی دی پیغمبر خو دې ته وایي چې یو رڼا یا د اسمان نه راکوش یا ملایکي یا بل شانتي مخلوق دا خو موږ کې پیدا شه راغټ شه سړی دی ګرځي راګرځي یاکل الطعام و یمشي فی الاسواق ډوډۍ خوري بازار کې ګرځي ودونه کوي ناجوړه کېږي تکلیفونه پرې راځي خفګانونه پرې راځي نو د دنه څنګه پیغمبر جوړ شو دا ورته داسې عجیبه ښکاره کېدله او هر امت چې څومره امتونه په مخ د ځمکه تېر شوي دي د پیغمبر چې به ورته راغی د نه منلو یو وجه به دا وه چې دا سړی دی رجل دی نو الله فرمایي اکان للناس عجبا خلکو ته دا عجیبه ښکاري چې موږ وحی سړي ته وکړه منهم او د دوی د جنس نه بشر دی بنده دی او هغه ته مې ویل چې خلکو ویروه کافرانو او زیر یې ورکړه مؤمنانو ته دوی دپاره به قدم صدق قدم موږ حاصل معنا وکړه مرتبې ته وایي د رښتیاو مرتبه ده خو کوم ځای کې ده د الله سره هغې ته څه وایي جنت د هغې نه تعبیر په بل صورت کې شوی دی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر ځای د رښتیاو دی د بادشاه په خوا کې هغې ته څه وایي الجنه خو قدم یې ځکه راوړو د مرتبې نه تعبیر په لفظ د چا وکړه د قدم ځکه قدم چې انسان اخلي ستړی کېږي کوشش کوي مزل کوي نو د جنت دا مرتبه میلاویږي قدم صدق په رښتینو قدمونو ځان به ستړی کړي خپې به ستړی کړي مزل به وکړي د دې دین پسې کافران وی ان هذا لساحر دا پیغمبر جادوگر دی او مبین ښکاره جادوگر ان ربکم الله الذي یقینا رب ستاسو الله هغه ذات دی خلق السماوات والارض چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه فی 6 ایام په اندازه د شپږو ورځو کې ثم استوى علی العرش بیا الله برابر شو په عرش باندې یدبر الامر الله انتظام کوي نظام چلی د ټولو کارونو ما من شفیع نشته د څوک سفارش کوون کې د قیامت په ورځ الا مگر وی به من بعد اذنه پس د الله د حکم او اجازت نه رستا ذالکم الله تاسو ته ویم د دې صفاتونو والا الله دی ربکم ستاسو رب دی فاعبدوه د الله بندگی وکئ افلا تذکرون آیا پس تاسو نصیحت نه قبلوئ نصیحت قبول کئ مخکې آیات کې ویلي سړي ته ان اوحینا موږ څه وکړه وحي نو په آیات کې بیان الوحي وحي څه ته وایي اوس وحي دا ده چې ان ربکم الله الذي رب پیژنئ الله پیژندل پکار دي بل په آیات کې دعوه د صورت ته د قیامت په ورځ سفارشي به الی چې د الله د اجازت نه رستو راشي د الله د تپوس نه بغیر په زوره څوک د الله نه څوک نشي خلاصولی په هغې باندې عقلي دلایل خلق السماوات والارض دا عقلي دلایل شو په شپږو ورځو کې کائنات پیدا کړه او الله په عرش باندې برابر شو عرش څنګه برابر دی څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي د الله رب العالمین وحدانیت راوړو د الله په صفاتونو اول خلقه کې خالق بل صفت دې استوا علی العرش په عرش باندې دې
دریم صفت دی یدبر الامر، تدبیر کوونکی د ټولو کارونو. په دې دنیا کې چې څومره نظام چلیږي دا نظام څوک چلی؟ الله. غوث، قطب، ابدال، پلانکی خان او پلانکی خان انتظام او نظام نشي چلولی. باړه کې یو پیرو او د شرک نه ډکو، هغه ته به قیوم زمان ویلی، د زمانی نظام چلوونکی. قیوم زمان اوس مړ دی، په لاهور کې خخ دی. نو نن دا نظام څوک چلی؟ او قیوم زمان چې لا پیدا نه و د باړې پیر، نو نظام په هغه ټایم کې چا چلو؟ چې تاسو وایئ دا قیوم زمان دی. قیوم زمان، ولی کامل او محقق دوران فلان و فلان. الله په دې ټولو رد کې یدبر الامر، د دې کارونو نظام زه چلوم. دی صفت دی د الله، دا صفتونه شو. الیه مرجعکم، الله تستاسو ورتلل دي جميعا د ټولو. وعد الله، وعده د الله ده. حقا دا وعده رشتنی وعده ده. انه بشک الله یبدأ الخلق، ابتداء او شروع د مخلوق کړی ده د پیدایش، ثم یعیده، بیا به دوباره پیدایش الله کوي. لیجزی الذین آمنوا، دې دپاره چې الله بدله ورکوي مؤمنانو ته، وعملوا الصالحات، او څوک چې نیک عملونه کوي بالقسط، په انصاف. والذین کفروا، هغه کسان چې کافران دي، لهم شراب، د هغوی دپاره څکل دي، من حمیم، د ایشېدلو د ګرمو اوبو نه، وعذاب علیم، او عذاب دردناک دی د هغوی دپاره، بما کانوا یکفرون، په دې وجه چې دوی کفر کوو. پایات کې اوس اثبات الاخره، ولی اثبات التوحید وشو، الله یو دی. نو د الله د یووالي معنا دا ده چې الله رب العالمین قیامت راولي، موږ به الله له ورځو. دا وعده حقا رښتینې وعده ده. انه یبدأ الخلق، الله ابتدایي مخلوق پیدا کړ. ابتدایي مخلوق څه معنا؟ سورة دهر وګوره، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان د سره چا یادونه؟ نو الله د نش نشته، دا کائنات نو د نش نشته شو، شته شو. منګه نو د نش نشته شو. نو ثم يعيده، بیا به دا شته انسان چې قبر کې پروت دی دوباره به الله را پاسي. قرآن کریم بل ځای کې فرمایي وهو اهون علیه، دا دویم ځل را پاسول الله ته ډېر اسان دی. ولې چې نش نشته که دا لږه سخته دی، الله ته سخته نه خو موږ ته سخته. یو کار چې نوی کو نوی راته سختي، خو چې کار دویم ځل کو راته اساني. نو نوی پیدایش دا سخت کارو. اوس چې موږ مړه شو نو شته انسان کې صرف روح اچول دا خو ډېر اسانه. دا قیامت څه دپاره راځي؟ لیجزی الذین آمنوا، مؤمنانو ته څه ورکوي؟ بدله نیک عملو ته. هو الذي، الله هغه ذات دی، جعل الشمس، چې الله ګرځولی دی انور ضیاء، ډېر رڼا والا، والقمر، او سپوږمۍ نورا، لږې رڼا والا، وقدره، او الله اندازه کړي د دې دپاره منازل، منزلونه، پړاوونه، لتعلموا، دې دپاره چې پوه شئ تاسو، عدد السنین، په شمار د کلونو، والحساب، او پوه شئ په حساب د میاشتو او د ورځو. ما خلق الله ذلک، نه دی پیدا کړی دا نظام الله الا بالحق، مگر د حق د ښکاره کولو دپاره. یفصل الآیات، تفصیل سره الله بیانوي آیاتونه، لقوم یعلمون، دا قوم دپاره چې پوهیږي. مخکې یو عقلي دلیل بیان شو چې ربکم الله الذي خلق السماوات، الله یو دی. عقلي دلیل هغه. دا دویم عقلي دلیل، الله ځکه یو دی چې نور له ضیاء ډېر رڼا ورکړه، او قمر سره نور ویلو. د قمر رڼا چې ده لږه ده، د نور په اندازه لږه ده. او بلکې د سپوږمۍ رڼا چې ده دا اخیستلی شوې ده د چا نه؟ د نور نه. دا د نور نه رڼا راټولوي، چارج کېږي. موږ او تاسو اوس په چارج پوهېږو. د ستورو او د سپوږمۍ د دواړو رڼا چې ده دا د نور نه چارج شي، بیا هغوی رڼا کوي. که دا خبرې مخکې چا کړې وې نو چا به نه منلې. نن نه 50 کاله مخکې
کې خو اوس خلک مني ولې هم د دې نور ته شیشې ایښي دي او کوټه کې رڼا کوي. نو زمونږ د کمرو رڼا کوم چې شمسي یا دا سولر سیسټم چې ورته وایي دا شمسي چې دا د نور نه رڼا رالي او موږ ته څه کوي رڼا کوي. پوره کارخانې پې چلیږي نظامونه په دې نور په رڼا باندې څه دي نو د سپوږمۍ او د ستورو رڼا دا د نور نه اخیستلی کېږي. نو نور سره ضیاءً ویل رڼا یې ډېره ده او د سپوږمۍ رڼا بیا لږه کمه ده په نسبت د نور باندې. وقدره منازله الله اندازه کړه د ده دپاره منزلونه د نور او د سپوږمۍ دواړه مراد دي. خو دلته ضمیر د چا راوړه مفرد چا ته راجع که سپوږمۍ ته. ولې چې د سپوږمۍ منزلونه شته سپوږمۍ وړه ده نو د نور منزلونه خو خامخا شته. او بعضې علما وایي چې نه دلته قدره منازل منزلونه صرف د سپوږمۍ مراد دي او دا قول غوره دی. ولې غوره دی؟ د نور منزلونه نشته هغه شته دي هغه بیل دي 360 دي څو دي او د سپوږمۍ څو منزلونه دي 28 منزلونه دي. دا دلیل سورت یاسین کې وګوره هلته شته دی تقریبا 39 آیات کې یاسین. والقمر قدرناه منازلا منزلونه د چا اندازه شوي دي والقمر د سپوږمۍ. نو دلتم وقدره د سپوږمۍ منزلونه الله وښودل. منزل څه ته وایي؟ موږ چې کوم ځای کې شپه تېرو موږ کور ته منزل وایي څه وایي ورته. نو سپوږمۍ هره ورځ د جدا ځای نه راخیږي په جدا ځای کې شپه تېروي ډوبېږي دې ته منزلونه وایي. نو دا سپوږمۍ 28 کورونه بدلی په میاشت کې څو 28. دې کې فایده څه ده لتعلموا عدد السنین موږ ته د کلونو شمار معلومیږي او حساب یې بیل راوړو کلونه او حساب د میاشتو او د ورځو پې معلومیږي. دا نظام ګوره عبس نه دی پیدا بالحق دې دپاره پیدا شه چې په دې الله پیژندلی کېږي او حق پې راښکاره کېږي. ان فی اختلاف اللیل یقینا په بدلون د شپه کې والنهار او د ورځ کې وما خلق الله فی السماوات والارض هغه چې پیدا کړ په اسمانونو کې الله او په ځمکه کې لآیات لقوم یتقون د الله د قدرت نښې دي دا قوم دپاره چې یریږي د الله نه. دریم عقلي دلیل شپه ورځ اختلاف لري. اختلاف څه معنا؟ یو بل پسیزي راځي دواړه یو ځای شوي کله نه دي چې غرمه ده او شپه راوخیږي چې هلکه ماسخوتن شي یا د شپې 10-11 بجې دي او دغه ځای چې نور پکې راښکاره شي بدل دي. ان الذين لا يرجون یقینا هغه کسان چې عقیده نه لري لقاءنا زمونږ سره د ملاقات په آخرت کې آخرت نه مني ورضوا بالحیات الدنیا او خوشحاله دي په ژوند د دنیا باندې واطمئنوا بها او په دې دنیا کې کلک شوي دي. والذین او هغه کسان هم عن آیاتنا چې زمونږ د آیاتونو نه غافلون ناخبره دي اولئک نو دغه کسان مأواهم النار زید وسیدلو د دوی اور دی بما کانوا یکسبون په دې وجه چې دوی کوم عملونه کول. په آیات کې زجر دی منکرینو ته د هغوی 4 صفتونه به راوړي. منکرین د څه نه؟ د قیامت نه یا د قرآن نه د رسول نه. کافرانو ته رټنه ده اول د عقیده لا یرجونه رجا امید ته نه وایي عقیدې ته وایي. دلته عقیده د آخرت نه لري لقاءنا یې ویلې چې ما سره به مخامخ شي. د کافرو د مکې د مشرکانو عقیده دا و چې انسان مړ شه ختم شه نه قیامت شته نه ژوندي کېدل شته نه د الله مخې له ورتلل شته دا یې نه منله. دویم صفت واطمئنوا بها دا ورضوا بالحیات په دنیا کې خوشحاله دي او دریم واطمئنوا بها په دې دنیا کې کلک شوي دي پکې ورننوتي دي آخرت ته توجه شته هم نه او منیم نه. څلورم عن آیاتنا
غافلون زما د قرآن د آیاتونو یا د آیاتونو د قدرت نه ناخبره دي هغې نه مخ اړولی دی نو جهنم ته به لاړ شي ان الذين آمنوا یقینا هغه کسان چې ایمان یې راوړو وعملوا الصالحات او نیک عملونه کوي یهدیهم ربهم او برسوي دوی لره رب د دوی جنت ته بإیمانهم په سبب د ایمان د دوی تجري هغه جنت ته چې روان به من تحتهم الانهار په منځ د هغې د بنګلو کې نهرونه وولي په کوم ځای کې فی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې دې ته وایي بشارت مومن به الله جنت ته رسی ګورې تش په خوبونو یې نه رسی تش په دې باندې نه چې زه موحد یم او زه اهل حدیث یم بإیمانهم کلک ایمان به جوړوي دعواهم بلنه د جنتیانو فیها په جنت کې سبحانک اللهم دا الفاظ دي چې پاکی ده د تعالی را یا الله وتحیتهم او تحفه او ډالۍ د دوی هدیه د دوی فیها په جنت کې سلام سلامونه دي واخر دعواهم اخیری خبره د دوی د مجلس نه د پاسېدلو هغه به دا وي ان الحمدلله چې ټول صفتونه د الله دپاره دي رب العالمین چې پالونکی د مخلوقاتو دی په آیات کې دام دا غزیری سره تړلی جنتیان چې جنت ته لاړ شي بلنه بسئ بلنې نه یو معنا دلته څه ده بلنه دعوت ته وایي دعوتنامې ته خلک څه وایي بلنه وایي که نه دعوتنامه نو جنتیان چې کله کومه میوه راغواړي نو څه شي به وایي سبحانک اللهم بس چې دا ټکې وویلې هر نعمت به حاضرېږي او چې کله مجلس ختمیږي د مجلس د گپ شپ نه پاسي نو دا به وایي الحمدلله رب العالمین دا به د مجلس څه شي دعا شي لکه موږ چې حدیث کې راځي مجلس کې کېناستلی نو دا دعا ووایي سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک نو په دې مجلس کې چې څومره غیبت او ګډې وډې خبرې شوي د ګناه دا دعا به کفاره شي دغه ګناهونه به پې څه شي معاف شي نو هلته خو ګناه نشته هلته به صرف الحمدلله ووایي مجلس به ختم شي یا دعواهم یو بل ته چې اوازونه کوي سبحانک اللهم خو دعواهم ذکر سره هم لګولی شي هلته ذکرونه نشته مقرر ځکه ذکر نه خو دلته انسان تنګېږي هلته خو تنګېدل نشته د عبادت شته نه نو دعواهم په خپله خوښه به سبحانک اللهم وایي و آخر دعواهم آخره کې چې پاسي الحمدلله به وایي او یو بل کره چې ورځي نو لاس کې به څه وړي دنیا کې چې څوک چا کره ځي فروټ وړي مټۍ وړي خواږه وړي لوښي وړي د لوښو سیټ وړي نو جنتیانو کره خو هر چا کره پوره دي نو یو بل کره چې ځي سلام به ځان سره وړي دا به د هغوی تحفه او ډالۍ وي ولو يعجل الله للناس الشر ولو يعجل الله کچرته الله زر رسوله للناس دی خلقو ته الشر عذاب تکلیف استعجالهم لکه څنګه چې استعجالهم دوی زر غواړي بالخير خیر لره لقضي الیهم الله به پورا کړی وي دوی ته اجلهم د دوی نیټه فنذر الذین من پریدو هغه کسان لا يرجون لقاءنا چې هغوی عقیده نه ساتي موږ سره د مخامخ کېدلو په قیامت کې فی طغیانهم پریدوی په سرکشۍ کې عمهونه پریشانه او سرګردانه او ورخطا په آیات کې د دې آیات تعلق د دویم آیات سره و دویم آیات کې څه د مکې کافرانو تعجب کو چې دا خو سړی دی او پیغمبر شو اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم سړی نه پیغمبر جوړ شوی دی نو الله فرمایي په دې آیات کې چې تاسو خو تعجب کوئ چې سړی نه پیغمبر جوړ شوی دی بیا به نبی علیہ السلام ته ویلي که ته پیغمبري په موږ عذاب راوله زر را باندې څه راوله عذاب نو الله فرمایي ولو يعجل الله للناس الشر که الله خلقو له زر عذابونه ورکولې په معمولی ګناه په معمولی ګناه استعجالهم بالخير دلته به کاف د تشبیه راوباسي که استعجالهم لکه دوی چې څنګه د الله نه خیر زر غواړي او داسې په الله زر عذابونه راوستلې نو نیټه به پوره شوې په مخ د ځمکه به یو بشر یو زنده سر نه ما ترک علی ظهرها من دابه
دنیا به ټوله ختمه شي او د الله د رحم معامله ده خیرونه او فایدې موږ له زر زر راکوي او عذابونه زر زر نه راکوي واذا مس الانسان الضر کله چې ورسیږي انسان ته تکلیف دعانا د دعا غواړي زمونږ نه لجنبه په خپله ډډه او په اړخ باندې او قاعدا یا په ناست او قائما یا په ولاړه فلما کشفنا عنه ضره کله چې لرې کو موږ د دنه د تکلیف مره داسې روان شي ځي راځي که ان لم یدعنا گویا کې چې د موږ ته دعا نه وه کړې بلنې نه وه کړې موږ ته الی ضر د یو تکلیف مسه چې ده ته رسېدلی و کذلک زین للمسرفین داسې ښایسته شوی دی د مشرکانو دپاره ما کانو یعملون هغه بد عملونه چې دوی کوي هغه ورته ښایسته ښکاري په تیر شوي آیات کې ویلي چې دوی شر غواړي شر نه مراد څه عذاب زر زر غواړي اوس د انسان ناشکرۍ ته وګوره تکلیف چې انسان ته ورسي نو الله وایي موږ نه دعاګانې غواړي لجنبه په اړخ ناجوړه دی په ډډه پروت دی چغې راغستې یا الله یا الله کله په ناسته لګیا دی په ولاړم په هر حالت کې الله ته متوجه دی نو دا خو ښه خبره ده چې انسان په تکلیف کې په ناسته په ولاړه په ملاسته الله ته متوجه شي نه د ناشکر انسان خوی دا دی فلما کشفنا عنه ضره چې تکلیف تی الله لري کی نو داسې متکبره شي ته به وایې چې ده ته تکلیف رسېدلی یم نو هغه تیر شي مثلا ناجوړه دی دعاګانې وکړلې رستو قرآن کریم فرمایي فذو دعاء عریض پلنې پلنې غټې غټې دعاګانې غواړي چې یا الله نو بس ما روغ کا ملیانو ته مو چې دعا راله وکړه چې دعاګانې وغواړي الله ته تکلیف لري کې مره داسې ځي راځي ته به وایې چې موږ ته دعا نه وکړې اوس یې الله هېر کړه دا د ناشکره انسان حالي چې په تکلیف کې ورته الله په یادي او په راحت کې ته الله هېر شي او الله نه بیا دعا نه غواړي په غریبۍ کې ورته الله په یادو چې مالداره شه الله ته هېر شه او مرض کې ورته الله په یادو چې ښه شه الله ته هېر شه او دا د مشرکانو حالت دی مؤمن به دا صفت ځان کې نه پیدا کوي دې ځای باندې به لږ ساعت وقفه وکړو ځکه یو جنازه ده 10 بجې موږ جنازې ته ورځو او انشاءالله چې جنازه وکړو بس صرف جنازه کوو ما ملګرو ته ویلي دي چې صرف جنازې ته به درځمه بیا بیان نشم کولی جنازه چې انشاءالله ختمه شوه نو واپس به راځو درس به کوو نو دا به ستاسو هغه تفریم شي او که څوک نفل کوي نفل دې خپل وکړي